زنګ راغلی و بېګاه ژړلې سلګو نیولې و لیلا ژړلې په ډېرو چغو یې مرۍ ناستې وې زړه کې ډېرې بېوسۍ ناستې وې ماتې کیسې په خولګۍ ناستې وې په غبرګو شونډې پولۍ ناستې وې ورونو وهلې ټکولې وه لکه مجرم قاتل تړلې وه د تناره په سیخ سېزلې وه د لاس او پښو نه غورځولې وه ویلې دا خو یې د ډمانو پرېږده دغه عادت د ژړاګانو پرېږده دا بې شرمي د لیونیانو پرېږده سمه شاویر د ماشومانو پرېږده څو ورځې وروسته د واده هم ده دا ته پسې دا ستا څه غم ده ما ته د مرګ د سترګو رب نه کم ده په بدو ځې که یا اجل دې سم ده ما ویل نو هلته مو زه څله ورکړم د مرګ خولې ته خو مو خپله ورکړم خیر ما مړه کوي ما په سپیو وخورئ ما په ژوندون کړئ د خاورو لاندې هغه ظالم ته مو زه ولې ورکړم هغه قاتل ته مو زه ولې ورکړم هغه بېرحمو ته مو ولې ورکړم زه هم انسانه یم حق څه لرمه زه هم خوږېږم زړه لرمه ما لا خبرې خلاصې کړې نه وې ورونو مې بیا په ما حمله وکړه دومره یې ووهلم خدای شاهد دی چې مې په مخ د وینو دارې راغلې تړلې خولې ته مې کوکارې راغلې له ټول وجود مې سرې سرې لارې راغلې ما خو کوشش کوه تنویر ستا نامه واخلم مګر خو وبخه په ما کې دومره ساه نه وه دا ستا نامه مې تر تن وکړه خو خدای داسې وکړ زه یې بېوسه کړم او ستا نامه نیمګړې شوله له ډېره درده په ځان نه ومه بېهوشه شومه بیا چې یو وخت ګورمه سترګې مې لږ وغړېدې تقریبا 9 ساعته تېرو په روغتون کې ومه ځان ته مې پام شو ور بستر کې پرته ماته ګوډه مرۍ مې قیده سر مې 6 ځایه جلا ماتو یو لاس مات شوی د بل 2 ګوتې جلا ختلې مخ مې پټۍ صحرا مې لکه تو وتلې بې حرکت خپې مې هم د خورېدو نه وې یو څو ساعته نور هم تېر شول په روغتون کې و چې را روان شو له هغه ځای راووتلو په زړه پاخه و راته ټول رانه کرکه کېده خو ته باور وکړه خدای بیا مې هم زړه کې ته وې چې لیونو تنویر به چېرته وي او څنګه به وي چې لیونو تنویر به چېرته وي او څنګه به وي بیا به د کوم سنډلې ژۍ ته ژاړي بیا به په کومو ماتمونو سر وي دا خو ناروغ د رواني هم ده دا لیونو خو عصبي هم ده بیا به په کومو زیارتونه ګرځي بیا به په کومو روغتونونو ګرځي بیا به د کوم ځای په ملایانو سر وي بیا به د کوم ځای په پیرانو سر وي خیر پر حال په ځان پام کوه دومره له خپل اختیار وتلی چې رنګ دې بیخي دی لکه تو وتلی څنګه دې مینې ښکلی ژوند برباد کړو ګرځې اوس هم در په در او خاورې په سر ځان دې بې قدر کړو د خلکو په مخ ته یو شخصیت وې تا شخصیت وبایلو هر څوک په تا پسې ملنډې وهي ارزښت دې خاورې کړو د خاورو سره خیر که ته په ما مین نه یې زه خو په تا باندې مینه یم قسم په تا باندې مې زړه چوي زما د مینې احترام وکړه هیله کوم دومره ما لپاره وکړه زه خو به نن سبا کې مرمه دلته له سره ژوند جوړ کړه او ځان جوړ کړه لږ مې خاطر د احساساتو وکړه څنګه د هر چا د خندا شوی جار دا خلک ټول د لیوني بولي ما هم ورغبرګه کړه چې سمه ده خو لږ حوصله وکړه خیر مه ژاړه نور خدا لا هغسې سلګو نیولې غېږه کې نور جنکو نیولې زما هم نوره حوصله ماته شوه ما ویل چې اوس دې راولم ځان سره ورته شوم زه چې څو قدمه تلمه ماته سلګۍ کې بیا وویل د خدای روی ومنه چې رانه شي ما هم قسم وکړه چې نه یې منم نور دې داسې غم کې نشم لیدی که مې د سر په بیه هم کېږي درد به دې بیا تر مخه پرې نږدم موبایل مې کټ کړلو روان شوم نور زنګ کوي بیا یې کټ کومه پسې پرله پسې له څو زنګونو وروستو زنګ مې اوچت کړو غږ یې دومره درد کې لکه ماشوم نه چې څوک مور ووژني ویل د خدای او د رسولو منه مه راځه
زه سر خوړلی هېڅ په ځان نه وم. یوه خبره مې تر زړه نه لوېده، خو داسې سوی غږ بیا وکړو. نه غواړم زه د کورنۍ بدنامي، د پلار نیکه عزت مو خاورې به شي، بیا به مو پلار او مور خویندې ورونه دا به په کومو سترګو ژوند تېروي؟ زما او تا خو هسې ژوند برباد دی. زه او تا دغسې میراد ښیو او پرېږده چې دوی خو ژوند سرلوړې وکړي. بیا هم که ته راځې خو دومره واوره، په خدای قسم چې ځان وژنه کوم، ته به د مینې احساس ډک ګرځوې، ستا به د عشق جذبه سړله نه وي، له ما به دغه دنیا کې پاتې وي. ورو ورو زما د زړګي پام راډنګ شو، د څو خبرې د ځان خواته کړم، دواړه د یو بل بربادۍ ته ژاړو. ویې ویل زه خدای مهربانه ده ډېر، دا خو فاني دنیا د تېره به شي، د عرش څښتن نه به دې هلته غواړم. دغه د عشق اوږده کیسه لنډو کې پټې د راز خبرې ورکې زړو کې په صبر صبر مو تمامه شوله. که د شیدو لښتې ور تېر کړې، خزان وهلي زړونه نه نیسي ګلونه. لالي غم د بیخي دروند دی، د جګېدو سره لاسونه لګومه.